او له نورو مسلمانانو سره یې هم شریکه کړه. ایا پوهېږئ چې الله تعالی غواړي ستا رنګ څه ډول وي؟ دا د پوستکي رنګ نه ښیي، بلکې د ایمان، اخلاقو او عمل رنګ دی. راځه د قرآن دا ښکلی راز په ګډه سره زده کړو. د سورة البقره 138 آیات: صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ترجمه: د الله رنګ خپل کړئ او د الله له رنګ څخه بل څوک ښه رنګ ورکولی شي، او موږ یوازې د هماغه الله عبادت کوونکي یو. د دې آیات شان نزول هغه په دا ډول و کله چې یهودو او نصاراو به خپل ماشومان په ځانګړو مذهبي مراسمو او خوشحالیو کې رنګول، او ویل به یې چې همدا د پاکوالي او نجات نښه ده. الله تعالی دا آیات نازل کړ او ویښودل چې حقیقي پاکوالی او ښکلا په ظاهري رنګونو او رسمونو کې نه ده، بلکې د ایمان، تقوا او د الله د دین په منلو کې ده. د دې آیات تفسیر مفسرونو هغه داسې کړی: په دې آیات کې الله تعالی د صبغة الله کلمه کارولې ده. صبغه په عربي کې د رنګ معنا لري. مطلب دا نه دی چې انسان دې ظاهرا کوم ځانګړی رنګ ولري، بلکې دا دی چې د انسان زړه، اخلاق، کردار، خبرې او ټول ژوند باید د اسلام په رنګ رنګین وي. نو هغه کوم کسان دي؟ هغه کسان دي: اول چې رښتیا وایي، دوهم امانت ساتي، دریم لمونځ کوي، څلورم د خلکو سره ښه چلند کوي، پنځم حلال روزي ګټي، شپږم د ګناه څخه ځان ساتي. همدا د الله په رنګ رنګین انسان دی. او وروستۍ جمله ونحن له عابدون، دا اعلان دی چې موږ یوازې د الله عبادت کوو، نه د بل چا. د دې آیات ځینې مهمې فایدې هغه دا دي: اول، د مسلمان اصلي ښکلا ایمان او تقوا ده. دوهم، اسلام یوازې نوم نه، بلکې عمل او اخلاق هم غواړي. دریم، د الله دین د انسان ټول ژوند بدلوي. څلورم، مسلمان باید د نورو ناسمو دودونو تقلید ونه کړي. پنځم، یوازې د الله عبادت ډېر ښکلی کار. شپږم، ایمان د انسان زړه او شخصیت ښکلی کوي. نو ګرانه وروره او خورې، نن خلک د ښکلا لپاره ساعتونه په سینګار، جامو او ظاهري رنګونو لګوي. قرآن موږ ته وایي چې تر ټولو ښکلی رنګ د الله رنګ دی. که زړه مو له ایمان څخه ډک وي، ژبه مو رښتیا وایي، لاس مو ظلم نه کوي، سترګې مو له حرامو ساتل کېږي او ژوند مو د قرآن او سنتو مطابق وي، نو همدا د الله رنګ دی. ځان داسې جوړ کړئ چې خلک دې له اخلاقو سره اسلام وپېژني، نه یوازې له نوم څخه. الله تعالی دې موږ ټول د خپل دین په ښکلي رنګ رنګین کړي. که دا ویډیو مو خوښه شوه او یو څه مو ترې زده کړل، نو لایک یې مه هېروئ. د خپلو دوستانو او خپلوانو سره یې شریکه کړئ، او د قرآن کریم د نورو ښکلو درسونو لپاره زموږ چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ. الله تعالی دې موږ ټول د خپل دین په ښکلي رنګ رنګین کړي. امین. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.